بدر سلام کوي دادا. السلام علیکم ګراني مینوال زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. تاسو په سټارټینګ کې ورکوټ شاندې کلیپ وکړلی او بل کلیپ چې دی نو سایډ باندې دی تاسو دا هم وګورئ. پیسہ کې ډېر زور دی، هر سړی به درته سلام کوي، دا داسې دور دی. دوستانو تاسو دا ورکوټ شاندې کلیپ د نیلم ګل اخیستی کړو واورېدلو نو په دې کې دا خبره کوي نن سبا چې دی نو د پیسه دور د پیسه ګټوئ نو پیسه ګټلو دپاره دی چې دی نو څنګه کارونه دی نه دی کړی، هر یو کار دی کړی دی. یوازې نیلم ګل نه ده داسې چې دی نو د دې دا نورې ملګري دي دا ټولې چې دی نو او بل خواته فاطمه ګل ده تاسو دا ټول ګورئ دا ټول پیسو دپاره څه کوي. نو خبره داسې ده نن سبا چې دی نو دا خلک عزت ته ترجیح نه ورکوي، پیسې ته ترجیح ورکوي. نو خامخا به ورکوي، د دې خو بل څه کار نشته، همدا یو کار دی د دوی د بس یو کار لګېدلی دی، دا کار به دی کوي او بس د دوی به په دې باندې به نظام چلیږي. نو تاسو به کتلي وي دې نه مخکې به هم د دوی دا ویډیوګانې یو بل پسې لګېدلي دي. نو اوس چې دی نو د نیلم ګل هغه د شو دپاره راتلو مقصد څه و، دا چې کوم پېښور کې شو دی نو دې کې صرف او صرف د دې مقصد دا و چې دلته د فاطمه ګل رانشي او د فاطمه ګل په ځای باندې چې دی نو نیلم ګل راغلی ده او نیلم ګل د نیلم ګل فاطمه ګل سره نه لګي او د فاطمه ګل نیلم ګل سره نه لګي. نو دا چې دی نو نیلم ګل د فاطمه ګل د کس ته راغلی ده او د ټسه راغلی ده، ولې چې نیلم ګل ته دا ویلي ته دوبۍ کې نو ته نشي راتلی نو موږ په دې کې فاطمه ګل اخلو. نو نیلم ګل د یو نه بلی که په منډه باندې ورته ویلي زه به راځمه نو دوبۍ نه په منډه باندې راله د شو دپاره، ولې چې دلته کې فاطمه ته ځای میلو نشي. نو نیلم ګل تاسو ښه پېژنئ هغه چې کوم ځای کې فاطمه وي نو د هغې دا کوشش وي چې فاطمه دې وانخلي او هلته کې چې دی نو ما دې واخلي. نو دوستانو تاسو به کتلي وي د نیلم ګل هغه ویډیوګانې یو څو ورځې مخکې وي چې دی نو د سوشل میډیا نه بیخي سایډ ته شوې وه، اوس بیا چې دی نو په سوشل میډیا باندې راغلې ده نو دا صرف او صرف د فاطمه ګل د ټسه راغلی ده. بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام مو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي. دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی له پامان والسلام.